د پښتو لیکنې معیار. پښتو لکه د نړۍ بله هره ژوندۍ ژبه پر دوو بنسټیزو جولو ویشنه مومي: کړنۍ گفتاري پښتو او لیکنۍ نوشتاري. پښتو دا چې کړنۍ پښتو پر بېشمېرو ټبرینو د سیمهییزه او ټولنیزو ګړدودونو ویشل کیږي. نو په کار ده موږ هم د نورو دودیالو ژبو غوندې یوازینۍ کره او ګرامري لیکنې پښتو ولرو او په ټولو فرهنګونو او عالمي برخو کې یې وکاروو. په دې لړ کې ټولنیزې رسنۍ میس میډیا هم راځي، که هغه چاپي دي، که برېښنایي او الکترونیکي، په بله وینا کې رادیویي دي که تلویزیوني یا انټرنیټي. د یو شمېر پښتو رسنوالو او خپرنوالو دا خبره بې ځایه ده چې ډېر مینوال او ان لیکوال استوال او زده کړو یې په ادبي یا کره پښتو سم نه پوهېږي. او په کار د همدو عامه ساده او روانه پښتو وکاروو. خو چې تر وپوښتې په کومه یو عامه ساده او روانه پښتو ده، کومې سیمې یا ټبرې، نو په همدا یوه کې به بند پاتې شي، ځکه یوه داسې پښتو عامه ساده او روانه پښتو موهله درلودلی شو چې پرتلیز نسبي ډول د یوې یوازینۍ ګړنۍ پښتو درلودونکي وای. او دغه کار بیا له شونی و چې یو یوازینۍ قوم یا هم تر هغه پورته یو ملت وای او پر بېشمېرو خیالونو او ذهنونو نه وای ویشلی. دا هم پر اثبات رسېدلی. هر مختللې ټولنه کې یوه یوازینۍ کړنۍ ژبه هله رامنځته شوې چې ور له مخې لیکنې یووالي ته رسېدلي. معنا یې دا چې ویونکي یې زده کړي لیک لوست او میډیا له لارې لومبۍ یوازینۍ ادبي فرهنګي عالمي یا په یو ټولیزه نامه کره لیکنۍ بڼه راخپله کړي او بیا هله سره ګڼنۍ هغه هم یوه پرتللیز یووالي ته رسېدلې ده. هنکله عامي ساده او رواني پښتو څخه د کوم شاغلي یا اغلي موخه هغه فارسی ځپلي او اردو ځپلي پښتو وای چې نه د پښتو له عمومي ګرامر قاعدې او قانون سره اړخ لګوي او نه د کوم ګړدود استازي کوي. فارسی ځپلي پښتو لکه تصمیم نیول، پتیل، صورت نیول، ترسره کېدل، په عمل راوړل، ترسره کول، په لاره اچول، پیلول، لاس پورې کول، څو تر څو چې د څخه ملاتړ، هرکلی، دفاع، مخنیوی او داسې نورې. او اردو ځپلې ژبه کوم چې چا چې چیرې چې په یو کوم مارچ اجلاس یا جلوس ایستلی شي د قامي اسمبلی ممبرانو په ډیر تعداد کې واک آوټ وکړلو، نو دا خو پښتو نه ده او په هیڅ یو ګړدود کې یې سرک نه لګي. معنا یې دا شوه چې له ټولیز ګرامر سره اړخ نه لګوي او ګرامر لکه یوه دیموکراتیک اساسي قانون په توګه د بېلابېلو پښتو ګړدودونو څخه راچاڼېدلی او راوتلی او پر ټولو پښتو یو شان تطبیقیږي. لکه څنګه چې قانوني سرغړاوی د سیاسي انارشیزم خواته راځي، همداسې ګرامري سرغړاوی ژبنی انارشیزم رامنځته کوي. همداراز کوم نوموړي ښاغلي یو اغلي سادهګۍ او رواني د پښتو درېګونې پانګې، ارکایزمونه، دیالکتیزمونه او نیولوجیزمونه پر ځای د فارسي، عربي، انګریزي فارنیزمونه په کارون کې ویني، ځکه د یو شمېر نور پوخمنګي پاخه عمري ورسره روږدي شوي دي. نو د نوې یا ځوان کمپیوټر پوښت چې زیاتره په کډوالۍ او جلاوطنۍ کې راځېږېدلی رالوی شوی، په پردیو ژبو یې زده کړې کړي او بیا لیکوالۍ او ژورنالیستي ته مخه شوې ده. له داسې فارسي او اردو ځپلې پښتو سره به څه وکړي چې تر لا څنګه یې له بېلابېلو کوربنو ژبو سره هم اړاو تړاو پیدا شوی دی. په دې ډول هغه نور 10,000 کم لوستي او په ځانګړي ډول بې لیک او لوست میلیونونه پرګنۍ څه وکړي. آیا له جولیز او مانینیز تلفظ او معنا له پلوه هغو ته افتخار تر ویاړ، معالجه تر ستونزو ربړي، مقاومت تر چارواکو، تروریست تر ترهګر، دیکتاتور ډیکټیټر تر زورواک، خودکش دماغ تر ځانمرګي چاودنه، یا د نړیوالو متلو او ګړونو په برخه کې د فارسی په پښتو تفریقه واچوه، حکومت وکړه، تر بیل یې کړه، ایل یې کړه، وخوره او ممره، تر خوره او ممره، آسانه او ساده او بیا سنهوړ قابل هضم دي. بلی خوا کاش کې زمونږ همدغه سو لیکوالو او رسنوالو فارنیزمونو هم په یوه بڼه کارولی. د بیلګې په توګه ګړدود ټولنپوهنې ته اجتماعات، جامعه شناسی، سوسیالوجي یا سوسیالوګي ویلی او لیکلی. د دغې نمونپوهنې عالمي ترمینالوژي
په لړ کې له دود او مډود وتلي ګرامري نومونې یا اصلاحات لکه حروف غږونه، فومونه، ارتباطي حروف یا ادوات، سربلونه او وستربلونه دا به ومنو چې د یوې یوازینۍ کره یا معیاري لیکنې پښتو پرمختیایي بهیر د پښتني ټولنې د عام پرمختیایي بهیر د یوې برخې په توګه په لومړیو پړاوونو کې دی. خو بیا هم له نیکمرغه له درو درې نیمو لسیزو راهیسې د نوې ژبپوهنې په رڼا کې لا پرله پسې زیاتېدونکي کاریدنګ سره پوره پراخوالی او دودوالی موندلی دی. د ژبني ستونزې لامل پر معیاري پښتو د نالاسبرو کلموالو او ویناوالو نه بریالتوب تر هر څه له مخې په دې کې نښتي چې هر یو لنډه تنګه سیمایزه او بې تلکیده پښتو کارولې او له دې سره هم ټولیزه معیاري ګرامري پوهه لنډه تنګه پاتې شوې او هم یې ویاپانګه ویساب لوري او له همدې کبله په لیکنه، ژباړنه او وینا کې د گاونډو یا زده کړو ژبو فارسي، اردو، انګریزي ګرامر او ویاپانګي تر اغیز لاندې لیکنې، ژباړنې او ویاندې کوي. داسې کسان نه یوازې خپل مورنۍ ژبه زیانمنوي بلکې ورسره موضوع او میانځپانګه هم ویجاړوي او لیدونکي او اوریدونکي له ورانپوهوي سره مخامخوي لکه تر فارسي اغیز لاندې. ترافیکي قانون مراعات کړئ تر څو له خطرې سره مواجه نشئ. کره ترافیکي قانون په پام کې ونیسئ چې له خطرې سره مخ نشئ. د پښتو ژبې په غونډلو جملو کې ځینو ستونزو ته ګوتنیونه د بیلګې په ډول ناکره زیاتره 50 بندیان خوشي کړ شو. کره ترافیکي قانون په پام کې ونیسئ چې له خطرې سره مو نشئ. د پښتو ژبې په غونډلو جملو کې ځینو ستونزو ته ګوتنیونه د بیلګې په ډول ناکره زیاتره 50 بندیان خوشي کړی شو. کره تر 500 زیات بندیان خوشي کړل تر اردو انګریزي اغیز لاندې. ناکره د وزارت خارجه ترجمان قرارداد تسلیم کړی شو. کره د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پریکړه لیک ومنو. بدعنوانه بیروکریت نااهله وګرځولی شو. کره بدنامه کارمند بې برخې کړ شو او داسې نورې ستونزې.